بدی صورت کې اول رکوع کې الله دا مسله بیانوي یهود ته الله بیان کوي چې نبوت او رسالت او پیغمبري تاسو خپل حق ګڼئ او الله تعالی کله کله خپل قدرت خیم او پیغمبر په غیر تعلیم یافته خلکو کې الله را لېږي لکه مکه کې چې الله محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راولېږه یو خبر الله دا کوي او دویمه خبره یهود ته الله وایي چې دا تاسو په تورات عمل نه کوئ نو د تاسو داسې مثال ده لکه خره باندې سي کتابونه بار کې ځکه عمل د الله نصیب کې عمل پکاري نمبر 3 الله دا خبره کوي چې دا تاسو دعوت محبت کوي خدای سره چې د الله من سره مینه ده نو تاسو د مرنه ولې دومره ډارېږئ خدای سره خودی چا سي مینه یا خو مرګ ته خوشحاليږي ځکه خدای سره ملاقات کیږي نو دا تاسو یو خواته وای موږ خدای سره مینه ده او بل خواته مرنه ډارېږئ په دویمه رکوع کې الله دا مسله بیانې چې مسلمانانو ته وایي چې تاسو الله جمع کړی یاستئ نو تاسو داسې معامله مکوئ لکه یهودو بس کوله د جمعې ورځ سره یهودو د هفتې ورځ احترام ونه ساته تاسو د جمعې د ورځ احترام خیال کوئ ساتئ دې صورت کې دوه رکوعګانې دي اولی رکوع نه دا معلومیږي د ابو هريره روایت نه چې دا صورت په 1 کال د هجرت باندې نازل ده ابو هريره بیان کوي مونږه ناستو او د آیاتونه نازل سو او دومی رکوع نه دا مسله معلومیږي چې دا حکم هغه وخت نازل ده چې مسلمانانو د جمعې پته لا نه و د احکاماتو زکه مسلمانان خطبه کې ولاړو رسول الله خطبه ویلې او شام نه څنګه راغله هغه ډول واه یو ډول مطلب دا و چې الله غلا را ورسېدله ټول خلک ورمنډه کړ رسول الله یوازې جمعات کې پرې خو ده نو پته ولګیږي چې صحابه ته د جمعې احکاماتو پته نه و بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله تسبیح وای الله د پاره ما هغه مخلوقات په سماوات سپاسمانو کې دی او ما فی الارض هغه چزمکو کې دی الملک دی بادشاہ القدوس هغه قدوس ذات العزیز غالب ذات او حکیم ذات هو الذی الله غزات بعث سی الله راولېګ فی الامین غیر تعلیم یافته خلقو کې رسولا یو پیغمبر تعلیم یافته غوځه کنه او سی آسمانی کتاب ور سره نو رسولا یو پیغمبر الله راولېګ منهم ددینا ا پیغمبر ډیپټي سوا یتلو علیہم آیاته چلوستله پاغي باندې آیاتونه ويزکی ماغه پاکول دوه قسمو یو ظاهری پاکول الکه سینټرین تزین په دې طریقه بزي چا پخپا مخ کې او دا دعا بوه اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث او لیټرین نسراوزی نو خیخ په مخ کې او بیا به دا دعا وسی غفرانک الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني څومره خسته طریقه د پیغمبر دا ظاهری تزکیه ده الکه ک جنابت ته ورسېږي غسل وکا کبي او د سسو او د سوکا دا تزکیه ده پاکي ظاهری ده او باطنی تزکیه الله دې هغه وکړه
سیالکه غیبت مکوا، دروغ موایا، حسد مکوا، غلا مکوا، زنا مکوا، نو باطنن به پاک سي. یزکیم ويعلمهم الكتاب، او تعلیم به ورکړي ته د کتاب، والحکمت او د حکمت. امام مالک لیکلی دی حکمت نه مراد حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. وان كانوا من قبل، اگر سیو دوی مخکې د دینه لفی ضلال مبین، په گمراهی ښکارا کې. واخرین منهم لما يلحقوا بهم، او غورستو خلقو باندې. واخرین منهم، او دا پیغمبر علیہ السلام تلاوت بکی دی قرآن کریمه باغ ورستنو خلقو باندې. لما يلحقوا بهم، ترسو سراغلی ندی دیتا. دیسه نا مسئله معلومه سوا چې پیغمبر صرف دا ډیپټی نه وسی په صحابه دی تلاوتو کی، نه د پیغمبر ډیپټی دا وسی ورستنو خلقو بم تلاوت کی. ختم نبوت راغی دی زیاده. پیغمبر علیہ السلام پیغمبری ختم نبوت دی زنه ثابت شه. لما يلحقوا بهم، سترو ساغین دی راغلی. وهو العزیز الحکیم، الله عزیز دا او حکیم دا. ذالک فضل الله، دا پیغمبری فضل دا الله دا. یوتی من یشاء، ورکی الله چاہتے سے خواسی. کنه یهود خو خپل حق ګاڼه. والله ذو الفضل العظیم، الله خاوند د فضل لوی دا. مثل الذین حملوا التوراة، مثال د هغه کسانو حملوا التوراة اوتوا التوراة، سیاغی تا الله تورات ورکړیو. ثم لم يحملوها، لم يعملوا بها، عمل پیونک. الله وای کمثل الحمار، مثال د خردا يحمل اسفار، سفار کی کتابونه. دې زین مسله معلومه سوا سی علم ذکر مقصد صرف عمل د عمل به پکې، او عمل سپیونه کی مثال بیا د خردا توبه. لا اله الا الله. کمثل الحمار، الله وای مثال د خردا يحمل اسفار. الکه د قران کریم خسته تفسیرات په خره بار کنو، خره ته پته لګیږي چې په ما خسته کتابونه بار دي. نه بیس مثل القوم الذين، الله دې عمل نصیب کی. امام شافعی ته خپل استاد وای وکی ویا شافعی اجعل علمك ملحا وعملك دقيقا، عملك دقيقا. شافعی علم د مال دکا او عمل دی وړکا. نو وړ ډیری کمال غړېری، مال د کم وړ ډیری. معنا دا س عمل ډیر کا، علم د خیر د کمی. اوس د الله فضل کی علم زیاتی، عمل کم، د خدای د عمل زیات. بیس مثل القوم الذين، بد مثال د هغه قوم کذبوا بآیات الله، سیاغي تکذیب کوي پیاتونو د الله. والله لا يهدي القوم الظالمين، الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته. قل يا ايها الذين هادوا، ورته هو هغه کسانو چې تاسو يهوديان یې. يهوديان معنا دا چې مخکې نه په هدایت یو، یا يهوديان معنا دا چې يهودي استئ. ان زعمتم کتاسو ګمان کوي ستاسو د خدای دوستانی من دون الناس ما سوا د خلقنا. فتمنوا الموت، نو تاسو بیا ارزو کی د مرګ. ان کنتم صادقین، کریختونی استی. ولا يتمنونه ابدا، او ارزو بهونه کی کلهم د مرګ. بما قدمت ایدیم، زکه خدای ته کوم سره خوخي هغه خو غواړي دا چې خدای نظر مړ کی او ځای ته ورسېګم. حضرت بلال سے کله مړ کېده خزه ورته زاړي، او خزه واسپا افسوس دا خاون ممري. بلال ورته وای وا توربا سمره خوندوره خبره ده، نلقي محمدا وحزبه،
که خیری لږ ساعت وروسته به محمد مصطفی سره یو ځای کېږم او صحابه سره نو ښه سړی خو غواړي داسې خدای مې زر مړ کړي چې اجای ته ورسېږم دا دنیا لاسه ده نو که تاسو د خدای دوستان وای مرګ وغواړي الله نه کده ولا يتمنونه ارزو بونه کې الله وای بالکل د مرګ بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين الله تعالی عالم د ظالمانو قل ورتوا پیغمبره ان الموت الذي اغمرغ تفرون منه چتا سترنا تختی فانه ملاقيكم تاسو به مخکېږي هغه مر سره متنبي ذکر لیکلی دي ومن هاب اسباب المنى ينال له ولو رام اسباب السماء بسلمي کم سړی سے مر نه ډاریږي مر به ماغه ترازی اگر که دروازو د اسمان ته په زینو باندې وخیزي قل ان الموت الذي تفرون منه ورته هغه مر چې تاسو به نه تختی تاسو به چې کم دا ابن کثیر او مفتی شفیع پاکستان غټ مفتی تیر سوی ده هغه ډېره ښه واقعه لیکلې ده هغه لیکلي چې یوه ماشومه پیدا کېدله جنۍ وای هغې ته حکم وسه هغه وخت پلار ته چې دا به خدای خبر څومره کسانو سره زنا کوي دا ماشومه نو هغه پلار یې وای راوچت څه او چې کله پیدا کېده وای هغه بل خادم یې راوچت څه نوکر د هغه کور کې چې کم نوکر و وای په چړو باندې دا جلکۍ وواله پلار خو نو خادم ته پته ولګېده چې دا به داسې بدکارې ښځی راسه په چړو باندې ووهه ښه یې وواله وتښتېده هغه کویلې جلکۍ مړه سوه جلکۍ روغه سوله مفتی شفیع صاحب لیکلي دی هلته آل عمران کې دا مسله هغه زنانه روغه سوله سړی وتښتېده ډېره زمانه پس کلي ته راغی نو ویلې یاره زه خو واده کوم خو چې ښه ښځی نو یوه زنانه ورته راغله وایي دلته یوه ډېره ښایسته ښځه ده او ښه ښځه ده دې سره واده وکړه الله شام هم دغه جلکې سره واده راغی چې کله تاریخ سره وایي شپې وایي ما خو یوه زنانه وهلې وه او بیا چې کوم د خدای خبره به مړه سوي که نه هغې ورته ویل هغه خو زه یمه که نه وایي ته یې وایي او زه یمه وایي ښه وایي تا باره کې یو دوه درې خبرې دي یو دا ده چې ته به بدکارې ډېره وي رښتیا بدکار یې که نه وایي اوس مې توبه باسلې ده زنا مې ډېره کړې ده وایي دویمه مسله دا ده چې هلته یې ما ته ویلي و چې دا به غڼې نه مري غڼه پېژنې ده جالونه چې دي غڼې نه بمري او چې کتلې سیمټو ښایسته کور یې ورته جوړ کړی هغه وخت کې خو سیمټ نه خو چونې نه به خلکو کورونه جوړول او چونه خوایي لکه نن زمانه کې سیمټ چې ګورې یوه غڼه را روانه ده په دیوال باندې وایي دې شي نه به مرې وایي دا ده ښځه وایي او دا ده ورمنډه یې کړه او خپه یې پې کېښودله هغه غڼې له لږ یو څاڅکی اوبه راغلې او د ګوتې سره ولګېدلې مفتی شفیع معرف القرآن کې لیکي هماغه نه الله تعالی مړه کړله قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم هغه مرګ چې تاسو ترنه تښتئ هماغه سره به ملاویږئ ثم تردون بیا به واپس کولی سئ الى عالم الغیب عالم الغیب ذاته والشهادت او پټو ښکاره والا ته فینبئکم الله به خبر درکوي بما کنتم تعملون چې کوم عمل تاسو کوئ یا ایها الذین آمنوا او مؤمنانو اذا نودی للصلاة چې کله आवाज وکړی سمانځه دپاره من یوم الجمعة د جمعې د ورځې نه فاسعوا الی ذکر الله
تاسو تیزی کوي د الله ذکر دا خطبه تا وزرول بیع او تاسو سکم دا بیع او شراء پری دی بیع پری دی ذالکم خیر لکم دا غره د تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کتاسو پویږي او دا مسله سیاره جمعې د پاره خودوا اذان کیږي کم اذان باندې په دکاندار دکان بندي ما نه دلته یو مفتی دا هغه سوال مو کسي منګه علاقه کې یو مولاړي راغټه مسله جوړه کړې ده استفتاء ما سره موجود هغه وکړه چې دې مسله کې مولوی صاحب ته کتابونه وګوره څه مسله ده هغه مولا دا ویلي دي چې اول اذان وسی په کار د دکاندار دکان بند کی نو اول اذان په 100 بجې کېږي 12 بجې باندې کېږي دو اذان کېږي عام طور سره یو غوا اذان کېږي چې کوم اذان د جمعې امام مخ کې کېږي پیغمبر پاک او د ابوبکر عمر او څه زمانه د عثمان رضی الله عنه زمانه کې همدغه یو اذان به کېده چې د مولا خطبه پټین کې کېږي منبر مخه ته کېږي اوس کله عثمان رضی الله عنه قتل سه خلق سستی کوي نو بیا غو اعلان وکړ چې چلو راځي بل اذان مو کې نو اول اذان الته شروع سو او صحابه پاګه بیا اجماع وکړه نو ما ورته ویلې مسله دا ده چې بعضي علما لیکلي دي لکه طحاوی سیاره اول اذان نه د خطبه اذان معتبر ده ودا خبره ضعیفه ځکه ده چې د خطبه اذان خو 2 منټه کې ختميږي نو بیا یو دکاندار دکان بندي او را روانيږي خطبه ته ځان نه سره رسوي خبره ده هدایم لیکلي ټولو کتابونو چې کوم اول اذان وسی ک 12 بجې وسی او ک 1 بجې وسی پکار دا دکاندار خپل دکان بند کی او علماء کرام لیکي هغه نو ورستو اغسل خرڅول حرام دي بالکل سوچه حرام دي که یو دکاندار اول اذان نو ورستو اغسل او خرڅول کی حرام دي ها که جمعه ته روان دي او لار کې او شی واخیست او خرڅ ک بیا پروا نه کوي اوس اذان اول نه دی په دکان کې ناست او بیا خسر او خرڅول کوي دا ناروا کار ده فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع او بيع پریدي ذالکم خیر لکم دا غره د تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کتاسو پويږي فاذا قضيت الصلاه الله کله سفرس منز تاسو منز ختم کړه جمعه فانتشروا فی الارض نظمکه کې بیا خوارسي وابتغوا من فضل الله ولټوي حلال رزق د الله واذكروا الله كثيرا یا دوی الله تعالی ډیر لعلکم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شئ واذا او تجارتا او سکل ویني داخله یو کاروبار او لهو یا بمقصد کار لکه ډول आवाज انفضوا الیها بیا رواني اغلاوي تا بمقصد کار تروانی وترکوک قائما او پریدیتا په ولاړه خطبه کې قل ورته او پیغمبره ما عند الله یا غسی الله پنيز دي هغه غوړه دي دلاوینا ومن التجاره او د تجارتنا والله خير الرازقين الله تعالی غوړه رزق ورکون کړه بسم الله الرحمن الرحیم سوره منافقون